السلام علیکم ګران ملګرو، زه یم شوکت الله شاداب، ستاسو په خدمت کې یو نوي ویډیو سره حاضر یم. ملګرو راځو چې پښتو ادب کې د ټولو نه لومړی رباعي لیکونکی څوک دی؟ نو هغه دی ارزاني خوشکې. شو او دوه نمبر سوال دی چې قطعه لیکونکی څوک و؟ لومړی قطعه لیکونکی نو هغه هم دغه ارزاني خوشکې دغه شان نوم راځي. او دریم نمبر دی چې لومړی پیښلیکان څوک دی؟ تاریخ نویس، نو هغه زموږ سره محمد علي بستی. ٹھیک شو. څلورم نمبر سوال دی چې هایکو لیکونکی لومړی څوک و؟ نو هغه دی زموږ سره امیرداد یوسفزی. او پنځم نمبر سوال دی پښتو ادب کې لومړی چاربیته چا لیکلی وه؟ لومړی چاربیته لیکونکی څوک و؟ نو دا به راته تاسو په لاندې کمنټس کې ضرور وایئ. او ګران ملګرو په تېره ویډیو کې موږ ستاسو نه دا پوښتنه کړې وه چې پښتو ادب کې د ټولو نه لومړی دیوان د کوم شاعر چاپ شوی و؟ نو هغه دی همدغه ارزاني خوشکې. د دې دیوان تر ټولو لومړی چاپ شوی دی. خو د دې سوال جواب به تاسو ماته ضرور کمنټس کې ووایئ. ټیک شو، ډېره مننه.